درنو دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې وړاندې راشد خان پر خپل انسټاګرام اعلان وکړ چې زوی پیدا شوی دی او نوم یې هم پرې ازلان خان ایښی دی. نو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه هغه ته خلکو مبارکیانې ویلي. لا ډېری افغانان او د نړۍ له خلکو سره ځینې سندرغاړو هم هغه ته مبارکي ویلې ده. راشد خان په ټولو افغانانو او اکثره نړیوالو باندې ډیر زیات ګران دی. نو د دې په خاطر چې همیشه د راشد خان په کور کې خدای مکړه د غم او یا هم د خوشحالي کوم خبر راشي، نو سمدستي ډیری افغانان او نړیوال دته مبارکي ورکوي. همداسې تازه د پښتو مشهوري سندرغاړي خاپري نغمې هم راشد خان ته د هغه د زوی مبارکي ویل ده او ډیره زیاته خوشحاله ده. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې راشد خان لومړی واده د مور او پلار او کورنۍ په خوښه څه موده وړاندې کړی، خو تر اوسه پورې څه اولاد لا نه و. خو کله چې تیر کال په هالند کې له لیلوما سره د خپل دویم واده اعلان وکړ، نو دا د اوس یو کال وروسته زوی پیدا شو. او اکثره خلک په سوشل میډیا همدا سوال او پوښتنه کوي چې د راشد خان دغه زوی د راشد خان د لومړۍ ښځې څخه دی او که د دویمې ښځې څخه. ډېری خلک همدا وایي چې د راشد خان دا زوی د دویمې ښځې څخه دی، ځکه لومړی واده خو یې لا پخوا کړی و او که چېرته دا د لومړۍ ښځې څخه وی نو له پخوا نه به یې لا زوی پیدا وی. دا چې کله د تیر کال د دویم واده اعلان وکړ او دا د اوس کال پر دی او د زوی پیدا شوی، نو اکثره خلک همدا اټکل کوي چې دا یې ګنې د دویمې ښځې څخه دی. ملګرو، د راشد خان دغه زوی که د هغه د لومړۍ ښځې څخه یا بیا هم د دویمې ښځې څخه زموږ دې سره څه کار نشته، خو یوازې دومره درته ویلی شو چې راشد خان هم پلار شو. الله تعالی دې ورته نیک مبارک کړي، الله تعالی دې ورته نیک صالح ستر کړي. نو زموږ د ټول ټیم له طرفه راشد خان ته، د هغه میرمنې ته او د هغه ټولې کورنۍ ته مبارکي وایو. ملګرو، یو طرف که موږ وګورو د رحمان الله ګربز او د عظمت الله عمرزي مور بي وفات شوي، بل طرف ته راشد خان د زوی د خوشحالۍ خبر او بل طرف ته د شاپور زدران د ناروغي خبر. دا هغه خبرونه دي چې په سوشل میډیا ډیر زیات گردش کوي او افغانان هم کله خفه او کله خوشحال کړي.